د پروان ولایت بارکاب صنعتي پارک ته څیرمه د نږدې 360 میلیونه افغانیو په ټولیز ارزښت د برېښنا سب سټیشن جوړولو پروژه د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون له لوري رسما منظور او تایید شوه. د دې سرې پروژې تخنیکي اسناد له وړاندې د افغانستان برېښنا شرکت برنامو ریاست له لوري ترتیب شوي وو چې له مخې به یې په دې سب سټیشن کې 126 میګاوټ امپیر په ټولیز ظرفیت 2 ترانسفرمرونه 12 خروجي فیډرونه او لین بی جوړیږي. ظرفیت مجموعی سب استیشن 126 انوی میگاولت امپیر است و این سب استیشن دارای بخش‌های تکنیکیش سویچ یارد می باشه، کنترل روم است و سویچ گیر روم است که از این سویچ گیر روم بعد از طی مراحل انرژی برقی که 220 کیلوولت میاد به 20 کیلوولت تبدیل میشه طی 12 فیدر خروجی به مشترکین صنعتکارای باریکاب برق 20 کیلوولت تامین میکنه. د ستره پروژه د هیواد صنعتي ودې او برېښنا شبکې په پیاوړتیا کې مهمه او اساسي ونډه لري. د صنعتي برخې فعالان وایي د دې سب سټیشن جوړول له تولیدي سکتور څخه د ملاتړ او په دې برخه کې د ملي ځان بسیاینې لپاره مهم او اساسي ګام دی. اگر شما بتوانیم برق این پروژه های باریکاب را تامین کنیم، فکر کنیم که ده ها هزار نفر از مردم پروان، بگرام، چاریکار اینجا شاغل میشه. برق ته موږ ډېر نیاز لرو. انجینر صاحب ما سره ډېر کسان کار کوي، د برق له وجې نه زموږ ماشینونه بند ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د باریکاب صنعتي پارک ته څیرمه د دې سب سټیشن چارې له تړون وروسته د نږدې 18 کاري میاشتو په دوام بشپړې شي او دا به مرسته وکړي چې تولیدي بهیر ته لا وده ورکړي. هیواد د خامو موادو نسپړل شوي بېساري سرچینې لري او د برېښنا انرژۍ شتون به د دې سرچینو استخراج او پروسس لپاره اساسي بستر وغوړوي. خوشبختانه با شما معلوم است که افغانستان از نگاه خود زیربنای مواد اولیه صنایع در افغانستان ما بسیار امکانات زیاد داریم که حتی در منطقه امکانات کشورهای دیگر نداره. ما در افغانستان داریم چی فراوردهای نفتی است، چی سنگهای قیمتی است، چی سنگهای معادن صنعتی است. خوشبختانه افغانستان داره و این وابسته است به برق. اگر انشالله با کمک پروردگار و توجه جدی‌تر مسئولین امارت اسلامی افغانستان با خصوص ریاست محترم برشنا که در این موضوع یک ذره جدی‌تر قدم برداشته شود که ما تا 1 سال نهایی تا 2 سال دیگه صاحب برق کامل باشیم. من حیث یک صنعتکار بر شما قول میدم که سطح بیکاری در سطح افغانستان کاهش می‌یابد، تولید حجمش بالا میره، رقابت ما انشالله با کشورهای منطقه فوق‌العاده به موج خود خواهد رسید. د دې پروژې له بشپړېدو سره به نه یوازې د پروان ولایت صنعتي پارک ته بلکې ګڼو هستوګنیزو کورونو، سوداګریزو مرکزونو، روغتیایي ادارو او نورو اړونده برخو ته دوامداره برېښنا برابره شي.